د لوی او بخونکي خدای په نامه په خیر راغلی. نن ورځ چې د مای د میاشتې د 7 نیټې سره برابره ده د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند په قربتوب باندې د قامي مبارزینو په یادغونډ او همدارنګه د پختونخوا د نوم د لومړۍ کلیزې په ویاړ باندې د نننۍ غونډه جوړیږي. غواړم دغه غونډه رسما پیل کړم. د غونډې د پرانیستې لپاره د ښاغلي محمد صادق خان څخه هیله کوم چې راشي او زموږ ستاسو نننۍ غونډه د قرآن کریم د څو مبارک آیاتونو په تلاوت سره پیل کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان مسهودا صدق الله العلي العظيم. نو په لومړي سر کې د ښاغلي احسن پاچا څخه هیله کوم چې د فرانکفورت د څانګې په استازیتوب باندې تاسو ته خپله ستړې شوې وینا وړاندې کړي. ښاغلی احسن پاچا. درنو عزتمندو پښتنو مشرانو همزولو او ډیر د قدر وړ میرمنو خویندو د هر څه نه لومبې په دې غونډه کې تاسې ته دومره ګڼ شمېر د ګډون څخه یو جهان مننه چې خپل قیمتي وخت مو اوښکې دی او دلته راغلی یې. زه د غونډې د اړخ نه او د پښتون سوشل ډیموکرات پارټۍ د فرانکفورت د څانګې د اړخ نه تاسو ته د زړه د کومې نه هرکلی وایم. زه تاسې نور زیات وخت نه نیسم. تاسې خپل پروګرام د زړه د خوشحالو نه وګورئ او تاسو به ښه ماښام درته غواړم او ښه وړاندې پروګرام بوتلو دپاره زه خپل ملګري ته ویم چې هغه روان کړي. خو یک جهان مننه د پښتون سوشل ډیموکرات پارټۍ د طرف نه. ښاغلي همایون صاحبزی او ښاغلي فریدون صاحبزی څخه هیله کوو چې موږ تاسو ته د هیواد ملي ترانه په وړاندې کړي. وای توري سلی دی په جونګړو کې رڼا نه پرېږدي. توري سلی دی په جونګړو کې رڼا نه پرېږدي. دلته د وینو لیونی چیرته خندا نه پرېږدي. او وینو کې زیږي پکې لوی شي پکې عمر بچي. وینو کې
وینو کې زیږي پکې لوی شي پکې عمر بچي قاتل شپې دي دعاګوي کور کې د چا نه پرېږدي. د پروګرام په دې برخه کې د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند مشر ښاغلي علي خان مسعود څخه هیله کوو چې راشي چې د ګوند له اړخه تاسو ته خپله پرانیستونکې وعده وړاندې کړي. السلام علیکم. په ټولو نه مخکې زه د فرانکفورټ څانګې ملګریو ډېره مننه کوم او چې دوی دا زحمت ایستلی دی غونډې جوړول یا د لوی لوی محفلونو جوړول دا څه د ټوکې خبره نه دي، بیا هم په بهر کې. او بیا زه د خپلو خویندو او د وروڼو نه ډېره مننه کوم چې دوی خپل ضروري کارونه پرېښي دي نن دا محفل کې ګډون کړی دی. ګرانو ملګریو، زموږ ګوند پښتون سوشل ډیموکریټ ګوند هغه ګوند دی چې دا د باچا خان د نظریې لاندې کار کوي. زموږ رهنما زموږ انسپیریشن دا باچا خان دی. دا ځکه چې د پښتنو په ملي غورځنګ کې که تاسو وګورئ موږ شاهان موندلي دي، موږ هر قسم خلک دي، خو باچا خان یو ځان ته حیثیت لري چې هغه د پښتون یو داسې ټولنه کې چې هغه تشدد حاوي و تشدد و او د یو نوې فلسفه راوایسته د وی چې زه یو داسې افغان تربیه کوم د عدم تشدد په زور باندې د عدم تشدد په لار باندې چا ګټه وم کړی شي او هم ساتلی شي. نو موږ د تشدد مخالف یو، موږ ټولې مسلې د روغې جوړې د لارې الله ول غواړو. ګرانو ملګریو، تاسو ته پته ده چې زموږ خاوره یو ګذرګاه ده د انسان د معلوم تاریخ نه. د شمال د طرفه کومونه راغلي موږ په خاوره نه تر جوړ کړی دی او موږ قوم همیشه د داسې مشکلاتو سره مخامخ دی کنه. او دلته چې کم ګندهاره سیولایزیشن راغلی که تاسو تاریخ ته کوشئ دلته 1500 کاله امن و، ځکه د ګندهاره سیولایزیشن چې کوم د راپورته شو کنه د شمال طرفه هیڅ حمله ونه شوه کنه. او بل دا و چې دلته بودیزم و چې بودیزم نان وایلنس ګواټلوزیفکایټ و کنه. نو دلته ځکه د سیولایزیشن راغی. زموږ په خاوره سیولایزیشن ژوندېدی شي، موږ داسې نه یو چې لیوانیان یو، خو موږ ته چې مقام میلاو شي کنه. د ځکه چې د بودیزم نه پس د چیني یو راغلی و حاجي چې په وخت کې د مونږ ګندهاره پېښور چې کوم د 10 لکه مسلمانانو لپاره مکه هغه لیکي چې دومره ښایسته علاقه او دومره پرامن خلک منول لکه دغه ګندهاره خلک. خدای چې لاړ 10 کاله پس سپین هون راغلل، بیا پسې نورې کیسې راغلې، موږ یې هر څه تار په تار کړل تر نن ورځې پورې زموږ په خاوره غوبلې دي. موږ دې ته لایق شوي نه یو چې خپل کلتور خپل علاقه بیا آباده کړو کنه. او نننی افغانستان یا پښتنو خاوره 5 اټومي قوتونو په منځ کې پراته ده. هند دی، پاکستان دی، چین دی، روس دی او ایران دی کنه. دغه منځ کې موږ نن پراته یو کنه. دا 5 اټومي قوتونه دي. او بل خبره ده چې افغانستان مسله موږ همیشه د کوشش کړی دی چې وایي چې دا فوجي حل نه لري. تر دې دا پوره چې یو لیګنډ ده چې الکسندر تامور ولیکل چې تا ټول پرژن ووالو دا یو ګوډ کې راټینګ د څه وجه ده. په هغه وخت کې د کونړ دیر او د سوات په دې علاقو کې پښتنو راګیر کړي. بیا د مور ته بیرته لیکلي چې مورې تا یو الکسندر پیدا کړی، دلته هر یو الکسندر دی کنه. موږ ځکه وایو چې افغانستان دا مسله کوم دا سیاسي ده او دا فوجي نه ده کنه. دا دوی مغربي وایي چې موږ مرجع ونیو، مرجع 3 ځله روسیانو ونیو، اخري نتیجه باندې با ضرورت نشته تاسو ته کنه. او بل د افغانستان نن مسله چې کوم کشمکش دی د اصلي خبره ده چې څو خول د دنیا جنگ وشو په هغه کې فاتح قوتونو جرمنیان بې عزت کړي وای شرمول. او په پاریس کې کوم ورسای کانفرنس شو پکې جرمنیان ډیر به خوند کړ، ډیر بې عزت کړل او ډیر سپکړل کنه. او په کانفرنس کې دوی د دوام جنگ عظیم چې هټلر په قدرت راغی خخته کې خدا. او دا افغانستان کې نن بدبختی چې دا د بون د کانفرنس کې دوی پښتانه بې عزت کړل دا خخته یالته کې خدا. او دا به ترغیب پر په افغانستان کې دا جنگ ختم ته تو پر پښتنو تاک ور نکړي شي. ولې په دا چې افغانستان کې زه عبد الله ته وایم، زه صالح ته وایم چې یو د انټيليجنس او بل کوم د وزیر خارجه مين زرما ټوله زما د افغانستان زموږ هم د استاد دا یو د استاد نه دی. نن ته چې د مستی کې د امریکای په وګای کوي، امریکا ټول عمر د استاد لپاره بچی نشي قربانولای چې تبه په وخت په ګړډيږي او امریکا د امریکای بچی سبا چې امریکا لا شي دغه وخت حساب کوا کنه. عبد الله خان صالح خان دا د سنده کنه دالته چې په سلو کې 80% پښتانه چې پښتو وایي او پلس 50% پښتانه چې پرشنای شوي دي کنه. ته 3% نن په ما کوشش کوي چې دا څه زماشي. نو دې لپاره مونږ وایو چې د افغانستان مسله
میز ارما ټول زما باندې نه کیږي دلته تاجک مک لري دلته ازبک مک لري دلته بل څوک مک لري خو دلته اکثریت تک لري د افغانستان کې نن بدبختی ځکه ده چې اکثریت به قدرت شوی ده اکثریت سپک شوی دی کنه تر څو پر چې اکثریت خپل کورلک چې پښتون دی دلته هیڅ سټابلیټی نشي راتلای دا خبره ما بار بار کړې ده چې پښتون خلک وای زه دا وایم چې څوک په افغانستان کې سټابلیټی غواړي امن غواړي د پښتنو سره خبره وکړي کنه دا د مونږ دښمنان د طالب په نوم باندې حقیقت کې دوی پښتون وای دوی طالب مخالف نه دي دا طالب یو پالما ده کنه دا پښتو سره چې دوی ځاته کې پېښور کې په کابل کې د طالب جوانه د خدای کرزي جبام دا کړ نن کرزا رد ناس د سکاویانو د امریکایانو په منځ کې کړه کرزي ته موږ د تاسو سره کېګو خو تم نرشه کنه تار د پرسی ما وایا پښتون چیرته وایا کنه پښتون چیرته کوا کنه موږ تاسو سره یو نو زه دا وایم چې د افغانستان د بدبختۍ بنیاد د بون کې خود باید دغه کریکچر وکي لکه څنګه اول جنگ عظیم کې دوی په پاریس کې جرمنیان سپکل دوام جنگ عظیم څنګه جوړ شو نو د افغانستان به د لوبه جوړیږي او موږ وایو په افغانستان کې امن سوله پکار دی کنه او بل خبره دا کو تاسو به اوس ما ورېدلی چې بن لادن په ابداباد کې مړ کړو کنه اوس څوک وایي چې نه پاکستان فوج په خرڅ کړو اسم مړه دوی چې دا هغه پختور کې خراب وکنه نو وی چې راشه هغه مونږ وطن کې چې غوا بیمار شوی کسب ته رسوا کړ چې یو 100 روپۍ خو وکړي کنه نو یو دا کړ او بل دغه کم ځای پټو د پاکستان کاکول چې کم ځای د فوجي نرسري د کم ځای د مونږ کډټان راوځي هغه سره پڅان کو لکه دغه مونږ جلسه کوو د 15 غزه کې بن لادن پروت کړ دا پاکستان هیڅ کوم نه په خبر کړ نو دا مقصد دا دی چې خدا جيبه تاریخي کیسې دي اتلسوا یو دیرش کې کړ سید شهید بریولی سید احمد شاه شهید بریولی هم دلته په بلاکوټ هزاره کې مړ کړو کنه هغه اول وهابي و چې د منطقه ته راغلی و کنه هغه سیکانو او په خبر سردارانو په ګډه مړ کړ او بیا چې کوم دنن مې 2011 کې د جبا اتفاق ته چې بیا یو بل وهابي چې د ټول منطقه ځنه په عذاب هغه په هزاره او بډاوات کې مړ شو کنه دا چې جبا تاریخي غادي کنه څه ده حوادث دي اولار بر پښتون نن په اور کې سوځي نن په موږ پسې پروپاګاندا کوي چې پښتون تروریست دی پښتون د شتګر دی پښتون د موږ هیڅ خوره ته نه ورغلی دا ټول موږ خوره ته راغلي دي کنه نن مرمزم پښتانه وايي مرزه او پړم ځکنه ان دوړه په موږ دي او د نور ډالر ټولې موږ ته د اکبر ټکاره کړی کنه او دا تاسو ګوره چې نن په شمال کې پښتانه به کور دي نن په شمال کې چې د کرزي صدارت نه موږ ته څه پیدا اس بدنامي ده کړ په شمال کې پښتانه وال کیږي هزارجاتو کې وال کیږي په ځمکو باندې قبضه کیږي نن په خپل کور کې په افغانستان کې پښتانه ته ای ډی پی وایي کنه انټرنل ډیسپلیس پیپل کنه په کور کې د نه به کور خلک کنه همدغه لو بلاند د وزیرستان او تر بجوړه پورې دخل در په در خاور په سر دی کنه او په پښتونخوا کې تاسو ته پته چې روزانه کېږي الته مې ډی پی دلته ټول د پښتانه چکم د به کور آیا د یو د قصور د پښتنو آیا د اسلام یو زمونږ ټکا ده آیا د اسلام چې کوم د پنجابي او د تاجک او د ازبک او د ایرانی او د عرب او د بل ټکا نه ده دا نن ټول د بلای راوسته د موږ په سر باندې دا ځکه چې موږ پښتانه خپل به اتفاق یو دا ځکه چې موږ نه جهان پیژنو نه ځان پیژنو دا ځکه چې موږ ډي سرګنایو تر څو پر چې ډي سرګنایو تر څو پر موږ ارګنایو تر څو پر موږ خپل مسائل په تشخیص سره نه پیژن امدالو به خل در باندې کوي په کار دی چې موږ تاسو ارګنای شو اول افغانستان کې سوله راولو چې افغانستان کې څو پر سوله نه ولاند سوله نشي راتلای لاندې امن نشي راتلای نو دا ځکه دا چې دا زموږ تاسو د تقسیم دی تر څو پورې چې دا د ډیورن لاین وی د دغه پرهار نه بدوي نه څکی او چې کوم اورز دا ډیورن لاین کوم د دمان زلاړو یا چې کوم د اوس په غاب بین الاقوامي جبهه کې بین الاقوامي قانون کې دا ته ډیفیکټو ډیجور ډیفیکټو خوشته دی ډیورن لاین او دی جوړ نه دی یعنی چا تسلیم کړي نه دی ګل نو موږ دا غواړو چې په دې منطقه کې باید پاکستان او افغانستان د دې ځای د خلک لکه څنګه یورپ کې دلته ویزا خلاص شوه
او نور کیسې نشته د پخوا بلجیم ته چې 3 هفتې به دلته په کونسلیټ کې ګرځېدې اوس په شاسنبان کې کېنه سیکنډ کې بلجیم کې څوک تپوس هم نه کوي نو داسې ولې د افغانستان د پاکستان په منځ کې د خلکو تګ راتګ نشي ازادېدی که نه ولې دوی چې کوم د بغیر ویزې نه یو پېښوری کابل ته نشي تللی یو د کابل نه پېښور ته نشي تللی یو د مزار نه کراچۍ ته نشي تللی یو د کراچۍ نه مزار ته نشي تللی باید دغه کیسې خلاص شي که دوی وایي چې موږ مسلمانان یو اسلام ده په اسلام کې خو سرحدونه نشته باید دغه شیان خلاص شي که نه موږ دا توقع ساتو چې د پرامن طریقه باندې باید د افغانستان د پاکستان په منځ کې د تګ راتګ آزاد شي او په دې باندې پابندي خلاصه شي او دا موږ مطالبات او دا غواړو او خدای دې وکړي چې دا وشي او دپاره به موږ کوشش هم کوو او دا د ډیورنډ کرښه یا نور د پښتنو مسایل د حل کېدی شي چې موږ تاسو د یو بل سره رابطه مونږ تاسو یو بل سره پیژندګلي وکړو دا صاحب دلته کې نه صاحب دلته کې نه باندې نه کیږي کنه سیاسي سټرګل سیاسي مبارزه چې کوم ده دا په اعتبار په بنیاد چې یو بل ته سړی ډډه لګي کنه نن دا مسله د لار او بر ده دا صرف نه د بر پښتون ده نه د لار پښتون ده د دواړو ده دا الکوبه په دواړه ان شاء الله د مونږ زکم د لارو او د برو نمائندګي کوي دلته هیڅوک د لار د کده بر ده دلته ټول په داوا سره نه هیڅوک ملما دلته نشته زموږ او بل چې کوم دا مو دا وایو چې دا کېدای شي دا ممکن ده ممکن خبره نه ده خو حالا کېدای شي چې موږ تاسو ژوندی او ګړندی رابطې ولرو پاخې او غښتلې ارادې ولرو او انشاءالله دا به کېږي او زه نور نه پازابوم دا چې تاسو دا نور خبرې ټول تاسو عالمان ناست دته زه به څه نوې خبره نشم کړی خو زه د غني خان په دې شعر باندې تاسو نه رخصت اخلم د غني خان شعر دی خدای بخلي چې وای زور هڅې پیغور شي زور خدای دې وکړي دا شعر مې صحیح لیکلی زور هڅې پیغور شي چې همت ورسره مل نشي ورک هغه مشال شه چې تیاره شي او دې بل نشي ډېره شپه ورځ به عبادت کوي زاهده که زما لیلا پښتو دې ولیدله ازادي په قدر هله بسم کوشي کشرنګا د زولنو دی وریدله په دې شعر سره خاغلی محمد اقبال لاله تا خواست کو چې د فرانکفورت د څنګه صدر دی چې راشي په خدای بخلی ډاکټر کبیر سټوري باندې خپل مقاله وړاندې کی لاله اقبال بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په هغه نامه چې مهربان او بخښونکی دی د مینې ډک سلامونه په ګورونو په دوستانو په خیر راغلی او هر کله راشي او خدای آباد ساته زه به درته ډاکټر کبیر سټوري په باره کې خپل خاص یو څو خبرې وکړم علمي بحث پې ځکه نشم کولی او نه کول غواړم په کار دا دی چې تاسو ټول په دې باندې خبرې چې ستاسو زیات وخت پې ونه نیسم او خپل د ملګرتیا یو څو خبرې برته داسې وړاندې کړم چې تاسو په ډاکټر کبیر سټوري په صحیح معنو سره وپېژنئ په لنډو الفاظو کې ډاکټر کبیر سټوري د لال محمد خان زوی و چې د نن نه شپېته کاله مخکې په کونړ ولسوالۍ او د تنیر په کلي کې پیدا شو کله چې دی پیدا شو نو هم دغه رنګ د ماشومتیا نه د پښتونوالي هغه مینه پکې موجوده وه دی د کونړ ښوونځي کې سبق وی او بیا د کونړ د ښوونځي نه چې خلاص شو نو لاړو کابل ته او د رحمان بابا په لیسه کې خپله زده کړه کوله تاسو ټولو ته پته ده چې د رحمان بابا په لیسه کې د افغانستان د لربر د مختلف علاقو نه مختلف پښتانه په اکثریت توګه باندې راغلي یو سبقونه وایي چې د هغې نه دی ډېر زیات متاثره شو او په زړه کې د پښتونوالي او د پښتنو سره د پښتنو په سیاست باندې شورو ولګوله او ډاکټر کبیر سټوري په خپله دومره قابل و چې کله دی د لیسې نه خلاص شو نو هغه افغان حکومت په خپله خرچه باندې دلته کې المان ته په 1940 کې راواستو دلته کې چې کله دی راغی نو په هغه ورځو کې افغانان هم خواره وارو خو دا کوشش شروع کو چې په یو
څادر لاندې د افغانان په سوجه په سچل ول باندې راټول کی او دغه رنګ خپل کوششونه شروع کړو. د په زړه کې د فخر افغان باچا خان او د خوشحال بابا افکار او هم د هغې فلسفې په لاره باندې ډاکټر کبیر ستوري د خپل لیاقت په بنیاد او خپل د مینې چې ټولو ورته دلته کې د مینې نه ډاکټر کبیر ستوري چا نه ویل، اکثریت کسانو ورته ماما ویل او زمونږ دپاره ډاکټر کبیر ستوري لاړ زمونږ ماما شو. ولې دا ماما په سړي باندې لږ زیات خوږ لګي زما په خیال باندې، ځکه ورته زموږ د ملګرو ټول د سمودې نه پس بیا ماما ویل. ولې چې د ماما خبرې ډېرې زیاتې خوږې وي. هغه د ماشومانانو سره ماشوم و، د لویو سره لوی و، او سړي به دا غوښته چې یاره په ګنټو ورسره کښېنم د هغه په خبرو باندې به نه مړېدو او هغه به هم هېڅکلې دا نه وي چاته چې دا ته څه بکواس کې یا څه وې یا څه نه وې، خو هر چاته به د هغه د خبرې په هغه طرز باندې جواب ورکوو چې په کم طرز باندې سوال شوی د هغه نه. نو په دغه وجه باندې هر چا خوښول چې د ماما سره کښېني او یو شپه ورسره وباسي او یو څو خبرې ترې زده کړي. د هغه خواهشات دا و چې په څه وجه په هر څه په عدم تشدد په وجه باندې چې د باچا خان د فلسفې نه هغه ډېر زیات دغه شوی و د کتابونو د لوستلو نه، او غوښته یې چې یاره مونږ پښتانه په څه وجه باندې د یو بیرغ لاندې که هغه لر دی که بر دی چې دا یو شان دی راټول شو او په یو سیاسي ډله کې کار وکړو او په یو سیاست چې هغه د پښتنو دپاره په ګټه وررسي چې هغې کې په شریکه معنی یو ځای ولې کیننو. نو دا افتخار چې زه ورته ډېر زیات اوچت نظر لرم چې واحد زما په ژوند کې ډاکټر کبیر ستوري و چې هغه داسې یو سیاسي ګوند جوړ کړو چې په هغې کې لر بر چې هغه یو افغان دی که هغه هر ځای ژوند کوي هغه ټول په دې یو دغه باندې په یو حقوق سره مساوي حقوقو سره په دې ګوند کې شاملېدی شي او په دې ګوند کې کار کولی شي. او دا یو ګوند بنیاد یې کېښودو چې دا د نن ورځې پورې په دې وخت کې چا نه و ایښودی. دا کار ډاکټر کبیر ستوري ته حاصل دی او د هغې وجه ده چې نن موږ دا ټول راټول یو او دا فرق موږ کې نشته چې دا د کم ځای دی. د ډاکټر کبیر ستوري سره ناسته پاسته چې وه نو هغه یو ځان له یو نشه غونده کې وه چې ملګري به ورسره کېناسته یو باس به ورسره شروع کړو. نو هغه خو درسونه کتابونه دا هم ډېر لیکلو، صفحونه هم لوستلې وه، ډاکټرۍ پکې هم کړې وه. نو په دې وجه باندې د هر چا په نظر باندې پوهېدی چېرې دا سړی څه اورېدل غواړي او څه ویل غواړي. نو هغه به ورسره داسې باس شروع کړو چې هغه سړی به په خپلو سوالونو باندې غلی پاتې شو، خو د هغه جوابونو ته به غوږ کېښودو. او د دې خبرې نه زه په خپله هم متاثره شوی یم، ځکه تاسو ته یم او کېدی شي چې کوم نږدې ملګري ورسره پاتې شوي نه هغوی ته به هم دا پته لګېدلې چې په ماما کې دا خاصیت و. خو زمونږ د پښتنو یو غټه بدبختي ده، هر کله چې زمونږ مشر د دنیا نه رخصت شي نو مونږ بیا اله خلکو ته ورپېژنو او خلک ورپسې ارمان شروع کړو چې یاره مخکې ولې نه پېژندلی، مخکې د ده سره ولې دا ګډ کار نه یې کړی او مخکې ولې دې مرحلې ته مونږ په خپله په شریکه باندې دې حد ته نه یې رسېدلی. نو مونږ ته اله خوږ شي چې زمونږ د سترګو نه پناه شي. خو یو نیم داسې خلک لکه زمونږ د مخامخ نور هم داسې شته، دا مړه نه دي، دا د دنیا نه رخصت نه دي، دا مونږ کې اوس هم موجود دي، ځکه دا زمونږ په سرونو کې زمونږ په زړونو کې زمونږ په دماغونو کې موجود دي، ځکه نن مونږ یادوو او دوی به ناسي دغلته کې مخامخ به روحونه یې راته ناسي چې دوی دا دومره کار کړی چې نن دا یو څو کسان نه دي، دا هر یو په سوونو د قوم مشران دي چې راټول شوي دي او په آلمان کې خپل ضروري کارونه پرېښودي دي د څه دپاره؟ د قامي وحدت دپاره، د خپل د پښتون باندې د ظلم دپاره چې دا د منځه لاړ شي.
څنګه چې ما مخکې درته وویل ډاکټر صاحب خو چې کوم وخت کې آلمان ته راغلی په 1965 کې هغه په افغان سټوډنټ فیډریشن کې سرپرستي جوړه کړه او دلته کې لاول افغان سټوډنټان راټول کړل چې په 1902 کې هغه بیا بدل شو جنرال یونین اف افغان سټوډنټس جوړ شو چې په هغې کې هم د په سرپرستو کسانو کې شامل و. په 1906 کې چې کم وخت کې د پښتنو او د بلوچو دا ډېره شخړې شروع شي په کوزه خوا کې نه هغه په 1906 کې هم په سرپرستۍ کې شامل شو او د پښتنو او بلوچو ملي ازادۍ ټولنه کې کار شو اغستی او ورسره نور کلتوري داسې ګوندونه هم چې په هغې کې هم پوره وخت هغه لګو. ډاکټر صاحب چې په اصل زمونږ ماما و او جیبا او خدای پاک دی ولا هغه ډېر عمر د راحتې کې چې مونږ یې دومره راټول کړو مونږ ته یو دومره یو بنیاد کېښودو او یو میز یې راته جوړ کړی دی چې په هغې باندې مونږ ګډ روان شو او ګډ کار وکړو. نه دغه زمونږ به ګټه نور داسې ډېر کارونه دي چې ډاکټر صاحب کړي دي او بله پکې غټه خبره په ډاکټر صاحب کې دا وه چې هغه هېڅ کلې په محفل کې ځان مشر نه ګڼودو او نه د مشرۍ یو لالچ کولو چې یاره ما ته د خلک مشر ووایي زه د یو چوکۍ ته ورسم دا هغه نه دا هم د هغه یو ډېر اوچت یو داسې افکارو چې هغه په مونږ کې نن سبا په ډېرو کمو کسانو کې یې. نو زه به د ډاکټر صاحب باندې خو کتابونه لیکلی کېږي او هغه په خپل هم ډېر ښه کتابونه لیکلي دي خو ډاکټر صاحب چې کم وخت کې زمونږ نه لاړو هغه د 4 اپریل 2006 کې پورې د دې ګوند مشر و چې هغه په 1981 کې د ګوند بنیاد کېښودو چې په دې ګوند کې لر او بر ورله یو شانتې حقوق ورکړی کېده چې نن یې تاسو یې نه دې کې زموږ د ګوند هغه کسان دي چې کار کوي او دا کارونه نه هېرېدونکي دي کوم چې ډاکټر صاحب موږ ته مخې ته راکړي دي. ډاکټر صاحب کتابونه هم ډېر زیات لیکلي دي او ډاکټر صاحب چې دی په خپل ځان باندې ډېرې لومړی چې کم وخت کې هغه د پښتون د یو والي نوم واغستو نو چې پاکستان ته لاړو نو 18 میاشتې د پاکستان ډیکټاټور ضیاءالحق بندي کو. دغه بندیواله د ډاکټر صاحب دپاره یوه ګټه هم راوړه چې هغه پکې هلته کې د ډېرو مشرانو سره لکه د ولی خان سره خان لالا سره محمود خان اچکزي سره اجمل صاحب سره او حاجي بلور سره د نږدې نه ولیدل او ویې کتل او ورسره پېژنګلو جوړه شوه. دا د هغه دپاره زده کړه هم وه خو زموږ دپاره تاوان دا و چې زموږ نه یو مشر چې هغه په شروع کې د یو دغه د لارې لپاره یو بنیاد ایښود او هغې زموږ نه 18 میاشتې جدا کو چې هغه په شروع کې مونږ ته ډېر زیات خنډ او هغه لارې راته اوږده کړه. خو دا خو د پښتنو ټولو مشرانو سره شوي دي داسې یو پښتون نشته یو مشر داسې نه دی تېر شوی چې هغه ته د ایجنسیانو د طرف نه که هغه یا د طالب یا د اسلامیزم د طرفه یا د فوجي د طرف نه یا د کمونیست د طرف نه د هر څه د طرف نه څه نه څه خنډونه ورته اچولی شوي دي چې دا پښتانه مخ په تګ لاړ نه شي. زما ستاسو نه زه د خپلې خبرې دلته کې ختمول غواړم ځکه چې نور ملګري هم دي اکثر د مقالې چې اوږده شي نو دا نور په عذاب هم شي چې یاره دا دې خبرو نه خو دا خو دې خبرې دي مونږ ته پته ده مونږ خبر یو چې ډاکټر صاحب څوک و ډاکټر صاحب څوک نه په دې وجه باندې دا خبرې زه نورې اوږدول نه غواړم خو یو خبره کول غواړم چې دا مې په زړه باندې یو غټ ارمان دی چې داسې یو ګڼې ته چې تاسو هم یو څو کسانو ته مخکې دا خبر ورسوئ نو دا به ستاسو ډېر خوښنی. زما په زړه باندې دا PSDP د پښتون سوشل ډیموکرات د پارټۍ د طرفه زه تاسو ته یو د لر بر د یو پښتون په حیث باندې د یو افغان په حیث باندې دا وینا کوم چې تاسو هم چاته وینا وکړئ. موږ نه افغانستان وانول غواړو ټوټې کول غواړو نه پاکستان وانول غواړو ټوټې کول غواړو موږ خپل قامي وحدت یووالی غواړو چې هغه د هر یو قوم حق دی. زمونږ سره
که تاجک دی که هزاره ده که ازبک دی که کوزه خوا اینکی دی که باجوړی دی که چترالی دی دا زمونږ د دغه خاورې قوم دی دا زمونږ سره دغه شانتې افغان دی لکه څنګه چې زه یم څنګه چې تاسو یې دغلته کې چې څوک اوسېږي هغه ټول افغان دی مونږ د هیڅ چا په حق باندې مونږ د هیڅ چا باندې ظلم کول نه غواړو ولې چې مونږ په خپله دا ظلمونه سکلي دي او د دې دردونو نه تېر شوي یو نو په دې وجه باندې مونږ په بل چا باندې دا ظلمونه کول غواړو نو او خدای پاک دې زموږ لاس بر هم نه کړي چې مونږ په چا باندې داسې ظلمونه وکړو چې کوم ظلمونه په مونږ باندې د علاقو خان نه والا د نن د امریکې پورې یا د عربو د مسلمان نه والا د روس د کافره پورې په دې پښتون قوم باندې وکړو دې ټولو دا ظلمونه په موږ باندې کړي دي په موږ باندې رنګ رنګ تجربې شوي دي بله خبره دا ده چې راځئ چې برې خوا یو دا دغه وکړو چې بس دی مونږ له دې زموږ د ډیورند دا کرښه خو بس شته مونږ دا نه غواړو چې یاره تاسو داسې وکړئ داسې وکړئ ټوپک راولئ جنګ وکړئ دومره خو کولی شي که نه چې د خپل د قوم دپاره دا ویزې لکه څنګه چې زموږ صدر صاحب علي خان مسعود ووایي چې د ټولې دنیا یورپ کې هر ځای کې یو ځای کېږي ویزې ازادي دي چېرې دا یو قوم دی دوی بره هم کار کولی شي مزدوري هم کولی شي تجارت هم کولی شي مونږ یو شانتې قوم یو که لرزو که برزو مونږ یو قوم یو دا ویزې ورته ازادي کړي او د پاکستان د حکومت نه دا خواهش کوو چې بس دی انګریزانو را باندې دا تجربې وکړې انګریزانو راته قبایلي علاقې جوړې کړې د خپلې ګټې دپاره او تاسو اوسه پورې وساتلې خو هغې کې نه د پاکستان ګټه شوه او نه د پښتون ګټه شوه هغې د خپل دغه دپاره نورې دا تجربې ختم کوي دغه علاقې زمونږ سره په دې پښتونخوا کې شاملوئ که جدا پښتونخوا وله جوړوئ که بل نوم وله ورکوئ خو بس دی دا تجربې نورې پرېږدئ زه به په اخره کې صرف د یوه خبره وکړم او ستاسو نه به اجازت والم چې ډاکټر صاحب د خدای پاک وبخي هغه مونږ ته ډېر ډېر څیزونه کتابونه په نشریاتو په دې باندې پرېښودي دي او چې هغه ټول موږ ولولو او هغه ټول موږ واورو او دا تاسو چې کومې خبرې زما نه واورېدې نو دا هم د ډاکټر صاحب په ملګرتیا کې ما زده کړي دي خدای پاک دې هغه له ژوند ورکړي هغه د آخرت او ژوند ورکړي د هغه مبارزې له په دې دنیا د خدای پاک د ښاغلي محمد اقبال لالا څخه ډېره مننه کوو واقعا ښکلې مقالې ولوستلو ډېر هغه اړخونو ته چې د ارواښاد ډاکټر کبیر ستوري سره کېدی شي ډېر هغه اړخونه یې خلکو ته نه هم څرګند دوی خبرې وکړلې دوی نه ډېره مننه کوو د ویناوالو په لړ کې دا ځل نوبت رسیږي د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند مرستیال ښاغلي محمد شیرین ګردیوال ته چې هغه به د پښتون قوم د سیاسي او ملي شخصیت او د پښتو ژبې د نومیالي شاعر ښاغلي اجمل خټک په باب باندې خپله وینا وړاندې کړي زه د شټې ته د همدغې شاعر د یو شعر باندې راغواړم چې وایي پېښور دی او که کوټه زما کور دی پېښور دی او که کوټه زما کور دی کندهار دی که کابل دی زما ورور دی هر غاصب چې دی کې خنډ اچول غواړي که د لر دی که د بر دی مخې تور دی یه پښتنو یه لیونو پښتنو یه تسنس شوو پرګنو پښتنو راځئ په کور کې مرکه شو سره د سیالۍ وخت دی چې جرګه شو سره دنیا بدلیږي ورته ځان بدل کړو دغه د ظلم زور جهان بدل کو د لوی او بخونکي خدای په نامه ما ته چې کله ملګرو ټلیفون وکړ چې زه به د اجمل صاحب په هکله یو څه لیکمه او هغه هم 10 منټه نه زیات نه نو ما ته د پښتو هغه متل رایاد شو چې وایي سمندر به په کوزه کې ځای کې نو سمندر په کوزه کې نه ځای کېږي خو زه به په کوزه کې چې څه ځای کېږي هغه به زه تاسو ته وړاندې کړم درنو او قدرمنو مشرانو خویندو او ورونو د لرې او نږدې ځایونو څخه راغلو درنو مېلمنو ځوانانو او کشرانو سلام او ستړي مه شئ
ارواخات اجمل خټک پیښور ته نږدې په 15 د سپټمبر کال 1965 میلادي کې په اکوړه خټک کې دنیا ته راغلی دی. خپله لومړنۍ زده کړه یې تر اتم ټولګي پورې په خپل کلي کې ترسره کړې او د زیاتې زده کړې د حاصلولو دپاره بیا د پیښور عالي ښوونځي ته راغی. خو دا چې د خپلو عالي زده کړو په جریان کې د انګریزانو په ضد زیاتې سیاسي هلې ځلې کولې د ښوونځي څخه وایستل شو. څرنګه چې اجمل خټک د زده کړې سره زیاته مینه درلوده نو آرام نه کېناستلو او په شخصي توګه یې زده کړې ته دوام ورکړ. عربي، فارسي، پښتو او انګریزي ژبې زده کړې او پوهنتون ته یې د ازموینې امتحان ورکړ. څرنګه چې دی یو پیژندل شوې سیاسي څیره وه نو د ازموینو څخه راویست او زندان ته بیا ولیږه. په زندان کې هم اجمل خټک آرام نه کېناستو او خپلو زده کړو ته ادامه ورکړه او د زندان څخه به خپلو ازموینو ته حاضرېده. معنا دا چې د امتحان په ورځ به ورته د زندان څخه د بهر وتلو اجازه وه او بس. د زندان څخه وروسته په کال 1960 میلادي کې اجمل خټک د پیښور پوهنتون ته بریالی شو. خو حالات داسې و چې اجمل بیا یې ونیوه او زندان ته یې واچاوه. بیا یې هم په زندان کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ او د همدغه ځای د فلسفې او ارواپوهنې ازموینې ترسره کړي دي. د کال 1942 نه تر 1944 میلادي کلونو ترمنځ په خورا سیاسي سرګرمیو کې بوخت و، خو په همدغه وخت کې د خورا ستونزو او مشکلاتو سره هم لاس او ګریوان و. اجمل خټک د ستونزو او مشکلاتو باوجود د پیښور پوهنتون نه په فارسي کې ماستري ترلاسه کړه. اجمل خټک د کال 1903 میلادي څخه تر 1909 میلادي پورې په افغانستان کې د پاکستان د زور زیاتي له کبله د مهاجرت شپې او ورځې تېرې کړي دي. د عوامي نشرل پارټۍ فعاله غړی پاتې شوی او هم د پاکستان د ولسي جرګې غړی پاتې شوی دی. اجمل خټک د باچا خان د شخصیت نه ډېر متاثر و چې د همدې کبله په 19 کلنۍ کې په فعاله توګه د هند د پرېښودلو د غورځنګ غړیتوب هم ترلاسه کړ. اجمل خټک د پښتنو د ملي مبارزې د غورځنګ یو ځلانده او روښانه څیره ده. د ده هلې ځلې د پښتنو د ملي یووالي او سوکالۍ په هکله یو روښانه څپرکی دی. اجمل خټک په یو بیت کې وایي، دا بیت زه باید دلته اوس مونده کړم: د پنجور شاباس په جاله باندې نور د تنظرو غوبل نشم لیدې، د بوت شکن غیرت په خاوره باندې نور د بوتګرو غوبل نشم لیدې. پکار ده چې راتلونکي نسلونه هم د داسې مشرانو د لارو په لټه او هڅه کې شي. که هر څوک او هر پښتون د خپل ژوند په موده کې د خپل قامي او ملي خدمت په چوکاټ کې لږ د اجمل په لاره لاړ شي او د یوې انساني ذمهوارۍ او ولس او قام ته د خدمت د جوګه کېدو یو قدم هم اوچت کړي نو د خپل ولس او قام د حق د ادا کېدو دنده او ذمهواري به یې پر ځای کړي وي. دلته زما د ځوانانو څخه دا هیله او پوښتنه ده چې د مشرانو د خدمت او هڅو په نظر کې نیولو سره به زموږ د ځوان نسل دندې او ذمهوارۍ څه وي؟ آیا زموږ دنده وظیفه ځان له او ځان له همدا ده چې کله ناکله به د خپلو مړو مشرانو یادونه کوو او که څنګه؟ په دې باندې موږ او تاسو ټول له زیات فکر او سوچ پکار دی. اصلي موخه او هدف دا دی چې موږ د تیرو مشرانو د قومي او ولسي هڅو او د دوی د ملي مبارزې د غورځنګ څخه پند واخلو او په دې فکر کې شو چې موږ څنګه او په کومو طریقو سره د نوو بنسټونو او نوښتونو په لټه کې شو چې د خپل دردېدلي او ځورېدلي قوم د زخمونو پټی شو. اجمل خټک د خپلو خلکو او ولس سره بېکچه مینه درلوده. په خلکو ګرانو او په خپله ټولنه کې د خپلو هڅو او هلو ځلو په تړاو یو ځانګړی ځای او مقام درلوده. د پښتو ژبې، ادب او کلتور پوره خدمت یې کړی دی. اجمل خټک د خوارانو او عاجزانو پلوي او د دوی د طبقاتي غوښتنو او حقوقو کلک ملاتړو. ځکه اجمل وایي د لویو قدرتونو ربه یوه تمنا ده اورېدی شي که نه، ستا د سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي که نه. اجمل خټک زموږ او ستاسې په منځ کې اوس نشته،
په اوم د فبروري کال 2010 میلادي کې د دې فاني دنیا څخه سترګې پټې کړې، خو موږ او تاسې ته د ملت پالنې یو ستر څپرکی او یو ځوان ملت پال قوم په میراث پرېښودی دی چې پالنه او ذمهواري اوس زمونږ او ستاسې دنده ده. څښتن تعالی دې جنتونه په برخه لري. د اورېدو او حوصلې څخه مو یو دنیا مننه. د ښاغلي شیرین ګډیوال څخه ډېره مننه کوو. واقعا زړه پورې مقاله ولوستله. د مقالو په دې برخه کې د ښاغلي نصیر ستوري څخه هیله کوو چې راشي او هغه مقالې چې د خان عبدالولي خان شخصیت په باب باندې لیکل تاسو ته وړاندې کړي. د لوی او بخونکي خدای په نامه د قامي مبارزینو او د پښتونخوا د کلیزې د جشن د دې سترې غونډې درنو ګډونوالو او برخوالو خویندو او ورونو ستړي مشي هر کله راشي. د پښتنو د ستر سیاسي مشر د عدم تشدد د قامي ازادي بخونکي غورځنګ بنسټ خودونکي او د هند نومي وچی د ازادۍ د لارې نستړي کېدونکي مبارز فخر افغان باچا خان بابا ستر پښتون مبارز وي ارواحات خان بابا عبدالولي خان د سړیتوب ډېر اړخونه دي چې د دې لپاره ورځې میاشتې او کلونه وخت پکارېږي، خو د وخت د کمښت له امله د دومره ستر قوم ستر سیاسي مبارز او لیکوال په هکله په یوه وړه لیکنه کې څه راټولول ډېر ګران کار دی. درنو حاضرینو، پښتون د منځنۍ اسیا یو زړور پیاوړی لرغونی او امنخوښ قام دی. د پښتنو تاریخ، ژبه، کلتور، میړانه او پښتونولي د نړۍ په ولسونو کې هر چا ته ښکاره او روښانه دي. د پښتنو ټاټوبی په منځنۍ اسیا کې د خپل جغرافیوي ستراتیژیک ارزښت له امله په بېلابېلو وختونو کې د ښکېلاکي، زبېښاکي او یرغلګرو ځواکونو د جګړو ډګر ګرځېدلی دی. پښتانه د عمرونو راهیسې د انقلابونو او جنګونو سره لاس په ګریوان دي. د پښتنو میړنیو قامي، ولسي او سیاسي مشرانو د تاریخ په اوږدو کې په خپل وخت کې د تېري کوونکو کلکه مقابله کړې ده چې په دې لړ کې د خان بابا عبدالولي خان نوم د 20مې پېړۍ د سیاسي قامي مبارزینو په سر کې ځای لري. ارواحات خان بابا عبدالولي خان د 1919 عیسوي کال د جنورۍ د میاشتې په 11مه نیټه نړۍ ته سترګې وغړولې. خان بابا له ورکوټوالي راهیسې د خپلې خاورې، ژبې او قوم سره مینه لرله چې په همدې بنسټ یې خپل سیاسي ژوند د 14 کلنۍ په عمر کې د خپل پلار باچا خان بابا تر مشرۍ لاندې چې هدف او موخه یې د هند د نیشنل کانګرس ګوند په ملګرتیا د هندوستان له نیمې وچې څخه د انګریزي ښکېلاک له منځه وړلو پیل کړ او د باچا خان بابا په پل یې پل کېښود. خان بابا نه یوازې د پښتنو ستر لارښود او رهبر و، بلکې د منطقې او نړۍ په کچه یو منل شوی پښتون سیاستوال او لوی عالم و. کله چې باچا خان بابا په 1913 عیسوي کال کې د انګریزانو لخوا ونیول شو، نو خان بابا د پښتنو د یو پیاوړي لارښود په بڼه د انګریزي ښکېلاک پر ضد په عملي مبارزه لاس پورې کړ او په خپل پلرني ټاټوبي چارسده کې به وړو غونډو او جلسو ته ویناوې کولې. مقصد یې دا و چې یو خوا ټول هندوستان او په ځانګړې توګه د خپل در په در تاسو نس پښتون آزاد، آباد، د خپل اختیار مالک او د خوارۍ په باطنه خلاص کړي او لکه د یو بابا اولاد یو موټی او یو وجود کړي او په دې موخه یې خپله مبارزه ډېره په مړانه مخ په وړاندې بوتله. په دې لاره کې ډېر قرباني ورکړي، ډېرې ستونزې وګاللې او جنونه یې تېر کړل. خان بابا د اصولو کلک پابند، پر پښتونولۍ مین، جمهوریت غوښتونکی او خپلو سیاسي موخو ته وفادار پښتون سیاستوال و. پاکستاني واکمنو لکه سکندر مرزا، ایوب خان او جنرال ضیاء الحق په وار ورته د دولتي کرسیو وړاندیزونه کړي وو، خو هغه دا وړاندیزونه رد کړي دي او د کرسۍ په بدل کې خپل اصول نه دي مات کړي. خان بابا یو ښه لیکوال، نقاد او تاریخ پوه
په خپل د علم او پوهې یو خزانه و ګڼ شمېر لیکنې کړي دي. رښتیا دي باچا خان خدای خدمتګاری په څلور ټوکو کې پند ارزښتناک کتابونه چې د حقیقت او عدم تشدد زیرمه ده پښتون قام په وړاندې دي. که پښتانه دغه کتابونه ولولي نو د هغه سازشونو او توطئونو به خبر شي کوم چې د پښتون ملت پر خلاف پښتون دشمنه قوتونو د عدم تشدد د قامي ازادي بخونکي غورځنګ پر ضد وخت په وخت کړی دي. بابا یو ډېر ښه او مدلل ویناوالو چې خپل خبرې به په پښتو متلونو او طنز و مزاح کې رانغښتې. خان بابا د جیل څخه خپلوان او ملګرو ته خپل ټول خطونه په اسانه پښتو ژبه لیکلي دي چې په حقیقت کې سیاسي او تاریخي ارزښت لري. ارواښاد ډاکټر شیرمان تایزه د سوغات په سریزه کې وایي چې بابا د پښتنو تاریخ شعر او ادب سره ډېره مینه لرله او عجیبه خو لا دا ده چې خپل ځان شاعر او ادیب نه ګڼي خو چې کوم ځای تنقید کوي په ډاډه زړه کوي او په ډېر ښه انداز کې ډېرې پیچلې مسلې د بحث لاندې نیولي او خپل ستومانۍ پرې ایستلې دي. په دې لړ کې خان بابا پروفیسر جهان زمنیاز ته په یو لیک کې لیکلي دي د ادریس پاچا صاحب ګیلې وسوسې مې وویې. اصل کې ډېر وخت وشو چې ما د شاعرۍ څه کتاب وغیره نه دی لوستلی. یو خو دا ده چې اول براله خلیق صاحب ټول نوي کتابونه را لېږل خو اوس هغه هم راته شا کړې ده او نه خط او نه کتابت را لېږي. او بله دا چې زه هم په فلسفه او نورو مضمونونو او په نورو معاشي او معاشرتي مطالعو کې بوخت وم او چې څومره به مې دغه اړخه د خپلو شاعرانو ته کتل نو څرو مې هغه نظریه جوړېده کومه چې قرآن د شاعرانو په هکله بیان کړې ده. د دوی دې اخلاقي او عملي جمود څخه مایوسه کړی شانوم او که چا څه سر ړقوو نو هغه خو د لیلا د زلفو په ځنګل کې ښکېل پراته وو. نو د باچا صاحب ګیلې وسوسې هم داسې وخت کې راغلي چې کوم مې درته بیان کړل. یو خو زما ورسره شوق نو او بل هډو د شعر هغه خوند مې د خولې نه وتی و او دا مې ډېر په ویره شروع کړو. ما وی واپسې به ځواب ضرور غواړي او د دې مې زړه چوي. بدقسمتي دا ده چې زموږ ملک کې څوک چاته رښتیا ویلی نه شي. ادب او فن خو داسې یو شی دی چې دا په نقطه چیني یعنې تنقید خړوب کېږي او هغه اصلي جوهر پرې څرګندېږي. خو ما یو ځل دا شان د سید رسول الله صاحب د کتاب د بیدیا ګلونه لوستلو نه پس خلیق صاحب ته ولیکل چې دې ته د بیدیا ګلونه ویل خو ناروا دي. ما وایي چې د نیمو نه زیات پکې ابتدي قلمونه او را پټ کړي سترګې دي او هغه هم په داسې بدرنګه چې هر څوک پرې پوهېږي او پېژني یې چې د کوم باغ نه یې راغله کړي دي. خیر خبر شوم چې سید رسول الله صاحب پر دغه ډېر زیات خفه شو او په ځای د دې چې زما هغه تنقید او ښودنې په هغه کې داسې جذبه پیدا کړې وای چې هغه د خپل کمال د جوهر دغه دانې د دغه بوسو ګونډي مال نه وباسي هغه اپوټه مانې جنګ شو. سید رسول الله صاحب ما په یو نظم پېژندلی و چې کوم هغه د خوشحال بابا په قبر لیکلی و او د هغه داسې یو څو نور نظمونه چې په ملغلرو به یې بدل نه کړي مګر په دغه کتاب کې داسې څه راټول کړي دي چې لمدو سره یې وچ هم سیزلی دي. خان بابا باندې 4 وژونکې حملې چې 2 پرې په ملکنډ 3 په ګروجانواله او 4 پرې د پینډۍ په لیاقت باغ کې شوي دي. خو د نیکه مرغه پکې ژوندی پاتې شوی و. خان بابا په خپل سیاسي ژوند کې دویم نړیوال جنګ د هند له نیمې وچې څخه د انګریزانو وتل د هند او پاکستان د خپلواکه هېوادو په توګه رامنځته کېدل د پاکستان ماتېدل سړه جګړه او د افغانستان اوږده جګړه افغانستان څخه د شوروي پوځونو وتل د شوروي اتحاد ماتېدل نه یوازې په خپلو سترګو لیدلي وو بلکې په ډېرو پوښو کې هم په خپل یو مهم کردار ادا کړی دی. ځکه خو نوموړی څو کاله وړاندې یو خبریال ته په یو مرکه کې وویل څه به درته ووایم دې سترګو څه نه دي لیدلي. خان بابا په خپل سیاسي ژوند کې د لر او بر یو پښتون یو افغان یا به یو کېږو ګنې ورکېږو او اوبه په ډانګ نه بیلېږي خبره کوله. کله چې په لر پښتون څه تکلیف راغلی دی نو هغوی بر وطن ته کډه کړي او که په بر پښتون څه تکلیف راغلی دی نو هغوی لر وطن ته کډه کړي ده. خان بابا به ویل چې د ډیورن هغه کرښه ده چې کاپر او سامراج پیرنګي د پښتنو په وجود راښکلې ده. قام یې د قام نه قبیله د قبیلې نه خاندان د خاندان نه او ورور د ورور نه جدا کړی دی. او د دې قبایلي علاقو دا تقسیم او ویش د پیرنګیانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ شوی دی. یو معاهده د دواړو حکومتونو لاسلیک کړې ده چې هغه د ګندمک د معاهدې په نامه یادېږي او د همدغه معاهدې په بنا
دا د ډیورن کرښه راخکله شوې ده چې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم په هغه شکل او صورت کې موجوده ده لکه څنګه چې پیرنګي په 1393 کې راخکلې وه. اگر چې د افغانستان مختلفو حکومتونو په هغې په خپل وخت کې اعتراض یعنې نیوکې کړي دي چې دا معاهده پیرنګي د سردار یعقوب خان سره په داسې وخت کې د سر کړې ده چې د هغه پلار امیر شیر علي خان کابل نه وتلی و او سردار یعقوب خان چې پلار قید کړی و پیرنګیانو راوویست او دی د کابل په تخت کېنولو نو دا معاهده یې ورسره لاسلیک کړه. نو په بین الاقوامي یعنې بین المللي قانون کې دې ته ټریټي انډر ډورس وایي یعنې د زور معاهده او د دې څخه قانوني حیثیت څوک نه تسلیموي او دا زنجیر خو پیرنګي لګولی دی او هغه قوت خو تللی دی او که د لر او بر پښتانه سره یو شي نو دوی کې څه بدیت دی. دغه راز د ولس غږ سره په یو مرکه کې یې ویلي چې موږ تر خپلې وسې پورې قامي او ملي مبارزه کړې ده او کوي خو د سیمه ییز سیاسي جوړښت له کبله نیمګړې ده. د تورخم زنجیر به هغه وخت شلول کېږي چې د دواړو خواو پرې زور راوړل شي نو په منځ به دوه شي او د یوې خوا نه نه کېږي. خو له بده مرغه د برې پښتونخوا یعنې افغانستان واکدارانو نه غوښتل چې دا تاسو نس پښتانه سره یو ځای شي او د خپل واک او اختیار خاوندان شي چې دا د خان بابا له خبرو څخه چې د روان فرهادي صاحب سره یې کړې دا په ډاګه څرګندېږي. خان بابا له انګلستان څخه کابل ته راځي او ښاغلي روان فرهادي ورڅخه هیله کوي چې د هغه سره خبرې اترې وکړي. خان بابا وایي د کابل په ښار کې د پښتونستان د جشن دستوره وه. زه هم دغه ټنګ ټکوره وطنونو تماشله تللی وم. روان فرهادي چې د وزارت خارجه او بل غړی کرزی هم ورسره و ما ته وویل ښه دی چې کابل ته راغلی یې زما خو تا سره یو څو ډېرې ضروري خبرې دي. ښاغلي فرهادي خان بابا ته وایي چې ولی خانه تا خو اوس د پښتنو او پښتونستان سیاست پرېښود او ټول پاکستان سیاست ته دې مخ کړه. د روان فرهادي صاحب اشاره دې ته وه چې دغه وخت خان بابا د ټول پاکستان نیشنل عوامي پارټۍ صدر ټاکلی شوی و. روان فرهادي خان بابا ته وویل چې دا ناره خو د ښکته نه ستاسو اړخه راغلې ده او ځواب خو به یې ته راکوي. خان بابا ځواب ورکوي او وایي چې فرهادي صاحب د ښکته نه خو دوه قسمه پښتونستان راغلی دی. یو د ریفرنډوم د وخت آزاد او خودمختار مملکت پښتونستان او بل صرف د نوم د بدلولو مطالبه چې زموږ د صوبې نوم بدل شي چې د نوم پته لګي چې دلته هم پښتانه اوسېږي. خان بابا د روان فرهادي صاحب نه تپوس کوي چې دا تاسو چې دا څو کاله په مخه د پښتونستان اواز پورته کړی دی او دا د نن هم په ټول افغانستان کې د پښتونستان جشن لمانځلی شي نو تاسې د کوم پښتونستان ذکر کوئ؟ د آزاد خودمختاره پښتونستان او که د پاکستان دننه د نامې پښتونستان؟ تاسې دا تر اوسه دا فیصله نه ده کړې او نو مو دا خبره سپینه کړې ده چې تاسو څه غواړئ او د څه په وجه مو پاکستان سره تعلقات خراب کړي دي. هندوستان او روس چې تاسو د دې موقف تایید کوي نو هغوی ته تاسو هم د دې خبرې وضاحت نه ده کړې. بیا خان بابا ورته وایي چې د حل لارې یې درې دي. لومړی افغانستان دې راپاڅي او پاکستان ته دې ووایي چې زمانه خو دا سیمې پیرنګي په زور نیولې وي چې هغه نشته نو زه د خپلې سیمې په سوله غواړم او که نه نو زور استعمالوم. تاسو به د هغې مخې شئ او موږ به د دې مخې شو او د ډیورن دا پلیته کرښه به ورانه کړو. نو فرهادي صاحب ویلي چې د موجوده بین المللي او ملي حالاتو په رڼا کې دا امکان نه لري. دوهم د چترال تر وزیرستانه پورې د افغانستان حکومت د قبایلي علاقو پښتنو سره په پټه مرسته وکړي او هلته به موږ پورته شو. فرهادي صاحب وایي چې دا امکان نه لري. دریم بیا چې زه قبایلي ورونو ته مخه کړم چې ګوره موږ او تاسې د ازادۍ د نعمت نه محروم یو راځئ چې سره یو لاس شو او خپل حق لاس ته راوړو نو قبایلو به فیصله کړې وي یا نه. خو بیا به فرهادي صاحب د خیبر نه سر راپورته کړي چې ولي خانه دا امکان نه لري. نو مطلب دا چې نه را سره مرسته کوي نه قبایل پرېږدي او بیا چې د کور دننه ملګري پیدا کوم په هغې هم ناراضه نو داسې معلومیږي چې تاسو هم زموږ په غلامۍ خوشحاله یې. نو دا به ډېره د منافقت خبره ښکاري ده چې د افغانستان حکومت په راډیو کې د بابړۍ د شهیدانو پر هم مشاعرې کولې او دې خوا به یې د بابړۍ د شهیدانو قاتل قیوم خان سره مرسته کوله چې الکشن وګټي او خدایي خدمتګار ناکام کړي. د دې څخه دا په ډاګه څرګندېږي چې د افغانستان د وخت واکدارانو د پښتونستان لفظ نه یوازې د پښتنو د ویش د ټینګولو
او د پښتنو د قامي وحدت په ضد وو، بلکې په قام پرسته پښتنو او ولسي مشرانو به تورونه لګول کېدل چې دا د پاکستان سره لاس لري او پاکستاني دي او په دې نامه به یې ځورول. د پښتنو د قامي وحدت د بشپړتیا او د باچا خان بابا د عدم تشدد د قامي ازادي بخونکي غورځنګ تر ټولو غټ پټ یعنی مخفي دښمن د افغانستان شاهي نظام او دا ځکه چې دغه واکدارانو د پښتنو په قامي وحدت کې خپل زوال لیده. لکه څنګه چې ستر بابا باچا خان بابا د پښتون قوم د آبادی او سوکالۍ لپاره 30 کاله جیل تیر کړو، همدا شان خان بابا عبدالولي خان هم د خپل ژوند 14 کاله عمر د پښتون قوم د سوکالۍ او پرمختګ لپاره په بیلابیلو جیلونو کې تیر کړی دی. خان بابا په لومړي ځل په 1942 کال کې د کانګرس ګوند د انګریزانو هند څخه ووځي تر شوان لاندې په مبارزه بوخت و چې د انګریزانو لخوا بندي شو او د پاکستان جوړېدو سره سم خپل قامي مبارزه نور هم ګړندۍ کړه او په زورګونو سیاسي مبارزین یې وروزل. خان بابا د پاکستان تر جوړېدو یو کال وروسته بندي شو او په 1954 کال کې خوشی شو او له دې وروسته د بلوچستانو، سندhiانو او دغه وخت ختیځ پاکستان چې اوس بنگلاديش دی لیکن اړخو سیاستوالانو سره په ګډه نېشنل عوامي ګوند جوړ کړل چې سیاسي مرامې په پاکستان کې د پوځي حکومت د منځوړلو نوې ټاکنې به پرې بهرنۍ تګلاره او سیکولر دولت رامنځته کولو. نوموړي په 1980 کال کې د پاکستان په لومړي ټول ټاکنو کې د قامي او صوبایي اسمبلی غړی وټاکل شو او په قامي اسمبلی کې د ذوالفقار علي بوټو د حکومت پر ضد د اپوزیشن یو پیاوړی مشر و. په 1950 کال کې د په ګوند یعنی عوامي نېشنل عوامي پارټي ذوالفقار علي بوټو د دولت ضد فعالیتونو لامل بندیز ولګاوه او د حیدرآباد سازش کیس په پلمه د خپل ملګرو سره یو ځای د حیدرآباد جیل ته واچول شو. خو په 1970 کال کې د بوټو د حکومت په ضد د جنرال ضیاء الحق پوځي کودتا وروسته د حیدرآباد سازش کیس څخه خوشی کړل شو. خان بابا د پاکستان جوړېدل د انګریزانو کار باله چې راتلونکي کې د شوروي اتحاد پر ضد وکاروي. همدا وجه وا چې د سړې جګړې په مهال نوموړي د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنۍ تګلارې سخت مخالفت کاوه. نو ځکه پاکستاني واکمنو د هند، روسي او افغانستان د جاسوس تورونه ور باندې لګول او د مذهبي ګوندونو لخوا د کفر له فتواو سره مخامخ وو. د افغانستان جګړه د لوی ځواکونو شوروي اتحاد او امریکا او غرب جګړه بلله چې قرباني افغانان ورکوي. هم د دې سیاسي فکر لامل د سیاسي مخالفینو بدته د پاکستان غدار ویل، خو د دریز داو چې د خپل قام پرستی او مسلمانۍ اسناد له هیچا نه غواړي. خان بابا په 1990 کال کې هغه وخت د عوامي نېشنل ګوند صدارت پرېښود کله چې د قامي اسمبلی چوکۍ په خپل مخالف مولانا حسن جان باندې وبیله او په دې بدلیل لپاره پارلماني سیاست څخه ګوښه شو چې ولس په ما باندې باور ونه کړ او ځنه نور ځان د دوی استازي نشم بللی. خان بابا یو لرلید سیاستوالو د راتلونکي په اړه زیاتره وړاندوینې سمې ثابت دي چې مور بیبي میرمن نسیم ولی خان په بره پښتونخوا افغانستان کې د ظاهر شاه په ضد په 1983 کال کې د داود خان کودتا د یوې بلګې په توګه یادوي او وایي چې د کودتا سمدستي وروسته خان بابا خپل پلار باچا خان بابا ته وویل چې داود خان نن د افغانستان د خاتمې ګام واخیست. د دلیل ورکړ چې افغان یو قبایلی ټولنه ده او قبایلی جګړه به په یو داسې بدلون واوړي چې حل به په افغانستان کې د یو بهرني ځواک مداخله وي او باچا خان بابا ته یې وویل چې دغه بهرني ځواک له شوروي اتحاد پرته بل نشي کېدی. هلته به دومره تشدد وشي چې د افغانستان لویشت ځمکه به د وطن د بچیانو په وینو خړه وشي. د مور بیبي په وینا نن هغه څه وشول چې خان بابا یې په 1983 کې وړاندوینه کړې وه. خان بابا وویل چې موږ د بارودو په ډیرۍ ناست یو او چې کله دا بارودي ډیرۍ وچاوده نو ټول نقصان به زمونږ وي. خان بابا دا خبره کوله چې افغانستان د جهاد لپاره کوم عرب، ازبک، تاجک او د نورو ملکونو مجاهدین چې دلته راغلي دي نو د روسانو له وتو څخه به دوی بېروزګاره شي ځکه د دوی خو د جنګ ټریننګ شوی دی نو چې جنګ بشي خپلو ملکونو ته خو واپس تللی نه شي نو دوی به یقینا دلته ځان ته مصروفیات ګوري او دا جهاد به دوی دلته شروع کوي چې د خان بابا دا وړاندوینه صحیح ثابته شوه او نن ټول نقصان د پښتنو کېږي. د هرې خوانه په بېلابېلو نومونو پښتنو عام وجنه روانه ده. دا نن چې په پښتنو او د پښتنو په خاوره څه روان دي خان بابا کلونه وړاندې وخت پر وخت
قوم د دې خطرونو نه خبر کړی وو او د پښتنو د ستر لارښود خان بابا عبدالولي خان دا تاریخي ناره چې یا به یو کېږو ګنې ورکېږو یو تاریخي ضرورت دی. پښتانه باید دي چې دا ناره په اوسني شکل چې اوس به یو کېږو ګنې ورکېږو په عمل کې پلي کړي چې نو له دې بدبختیو د پښتون دا لوی ملت وژغورل شي. ارواښاد خان بابا عبدالولي خان په پېښور کې د 2006 عیسوي کال د جنوري په 28 نیټه د پنجشنبې په ورځ د 9 کالو په عمر د دې فاني نړۍ څخه د تل لپاره سترګې پټې کړې او جنازه یې د 400 په ولي باغ کې خاورو ته وسپارل شوه. د خان بابا د مړینې نه وروسته ټول په سیاست کې د خان بابا ونډه منلې ده او قدر یې کړی دی، که هغه نه پخلا کېدونکي سیاسي رقیبانو او یا هم د خان بابا سیاسي دښمنان. خان بابا عبدالولي خان په جسماني ډول له موږ نه جدا شوی دی، خو د غیرتمند بابا لارښوونې زموږ د لارې مشال دي او خان بابا زموږ په ذهنونو کې تل ژوندی دی. خدای مین د غیرتمنو په غیرت دی، هر یو کار د غیرتمنو عبادت دی. په وطن او په خپل قام چې غیرت کاندي ستوري وایي چې په برخه یې جنت دی. په ډېر درناوي ستاسې د اورېدونکو ډېر زیاته مننه. لیلا وطن مجنون ولی باندې نصیر ستوري ډېر ښکلې ویناو کا. خلک به وایي د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. حمزه بابا عزیز سرشار ته خواست کوو چې راشي او په شهید عبدالصمد خان بابا باندې خپله مقاله ولولي او د هغه د راتلو پورې به یو د ارواښاد ننګیال یو دو شعر ووایو. تورې سیلې دي په جونګړو کې رڼا نه پرېږدي، تورې سیلې دي په جونګړو کې رڼا نه پرېږدي، دلته د وینو لیوني دي چېرته خندا نه پرېږدي. وینو کې زیږي په کې لوی شي پکې مړه شي بچي، قاتل شپې دي د واګي کور کې د چا نه پرېږدي. داسې ملمه شو په وطن راته د مرګ سوداګر، چاته د عزت چاته شمله چاته حیا نه پرېږدي. عزیز سرشار د لوی او بخونکي څښتن په نامه یو دوه درې خبرو د ستاسو پام راوړم. په خان شهید عبدالصمد خان ازکزي باندې ډېرې کمې لیکنې شوې دي. ما د ډېرو ملګرو سره اړیکه ټینګه کړه خو هېڅ چا ما ته پوره مواد را نه کړه. نو بیا مې ذهن ته یوه خبره راغله. پروس کال ما ته د پښتونخوا نه یو ملګري یو کتاب راستولی و، ډېر مهم او اړین کتاب و چې سعدالله جان برق لیکلی و د پښتنو سجرې نسب او دغه سره اټکلونه کیږي چې د پښتنو دغه شمیر چې دی په دغه سیمه کې د 50 نه تر 80 میلیونو پورې رسیږي. نو دغه مهم کتاب په پښتۍ باندې لیکلی و چې د چاپ ټوک 1500 شمیره. ډېر زیات په دې باندې خفه شوم ځکه چې 1500 ټوکه د 80 میلیونو پښتنو لپاره ډېر زیات کم دي. د نړۍ ټول قامونه او ولسونه د وخت له بهیر سره رنګ پړاوونو څخه تیر شوي او تیریږي چې دغه پړاوونه خپل سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او تر ډېره بریده د ژوند په هر اړخ او پلو خپل اغیز پرېږدي. پښتانه هم په خپل تاریخي بهیر کې د ډېرو لوړو ژورو سره مخ شوي. دا څو وروستۍ پیړۍ د پښتنو په وړاندې د سترو ازمیښتونو پیړۍ وي. له یوې تپل شوې جګړې نه چې لسګونه کاله یې دوام موندلی وي، خلاص نه وي چې د نړۍ د بل ګوټ نه ورپسې انسان دښمنه او پښتون دښمنه سړي خورې بلاګانې رایلوي چې د پښتنو په وژنه، بې عزتۍ او له منځه وړلو کې یو تر بل تیرې وي. که یو پلوه دغه ربړو کړاوونو او جګړو پښتنو ته ډېر درانه او هر اړخیز زیانونه اړولي، نو له بل پلوه یې په پښتنو کې د پښتونولۍ احساس را بیدار کړی او لا ځواکمن کړی. کله چې پښتانه د پردو په وړاندې د یووالي او ورورولۍ په ټغر کې ناستلي، نو داسې سړیتوبونه او مشران یې زیږولي چې هر یو یې په خپل وخت او ځای کې خپل قام، سیمې ته نوم، عزت او درناوی ګټلی دی. د دغه شان درنو مشرانو او غازیانو پکړنو او نمونو زموږ د تاریخ ګډونه لا روښان دي. د دغې ډلې څخه یو هم خان شهید عبدالصمد خان ازکزی دی. خان شهید په 1909 میلادي کال کې د نور محمد خان په کور کې زیږېدلی. د نور محمد خان کورنۍ په دوهمه افغان انګلیس جګړه کې چې زموږ د تاریخ
چې زموږ په تاریخ کې خاص ځای لري د سردار غازی ایوب خان سره پوره او څنګ په څنګ ونډه اخیستې. دغه شان د دوی د کورنۍ د وطن پالنې او قام پرستۍ او سرښندنو سلسله تر ورنیکه پورې رسیږي، چا چې د ستر احمد شاه بابا په حکومت کې هم مهم حیثیت درلود. د نورو غزاګانو سربیره د پانیپت په مهمه جګړه کې هم ونډه اخیستې. او د دوی د کورنۍ یو بل درون مشر عبدالله خان اڅکزی هغه څوک چې د امین الله خان لوګری او نورو ملي اتلانو په ملګرتیا یې په لومړۍ افغان انګلیش جګړه کې په 1841 کال کې د فرنګي زبیخاګر برنس په وژلو سره د انګریز پر خلاف د لومړي افغان ملي پاڅون سر کېښود. د خان شهید پلار چې د پښتنو د ولسي ژوند په ارزښتونو ښه سمبالو او د سیمې د خلکو په ستونزو او ورپېښو مسلو پر غولو کې ښه لاس درلود، خپل زوی د خپل روزنې او پالنې لاندې ونیو. خان شهید لا ماشوم چې خورا هوښیار او ځیرک و. په 15 کلنۍ کې په لیک لوست او زده کړو پیل وکړ. پلار یې په خپله او تر خپل نظر لاندې په کور او جماعت کې زده کړه ورکوله. په 6 کلنۍ او 9 کلنۍ کې په عربي او فارسي ژبه د فقه، حدیث، تفسیر او امام غزالی کتابونه ولوستل. د پښتونولۍ په روحیه وروزل شو، په پښتانه چوکاټ کې وپالل شو او دغه راز له ناوړه خویونو چې د پښتون سره نه ښایي وژغورل شو. په 1913 کال کې چې خان شهید د 10 کالو د پلار له سیوري محروم شو. د پښتو لیک لوست سره ډیر زړه نه لګیده. د پلار لمړي څخه وروسته په یو مجلس کې واوریدل چې پښتو ډیره ګرانه ده او هر څوک یې نشي زده کولای. د زینو خلکو زده وي. خان شهید چې لا د ماشومتوبه یې ګران کارونه خوښېدل، د دې لیوال شو چې پښتو لیک لوست زده کړي. د خوشحال بابا کتابونه او لیکنې هم نه خوښېدې، ځکه په قامولۍ لا نه ورسېدلې او نه پوهېدو. خو چې کله یې د میرزا خان انصاري دیوان په لوستلو پیل وکړ چې د منطق ګرانې خبرې پکې راغلې وي، نو بې حده یې خوښ شو او د پښتو سره یې مینه لا ډېره شوه. له دې وروسته به یې د پښتو هر کتاب ډېر په مینه هغه ورلوست. شعرونه، متل او پخې خبرې به یې ترې یادولې. د پښتونولۍ احساس یې لا غښتلی کېدو. خان شهید په دغه هکله پخپله وایي چې اوس نو د ژوند مرام هم پښتو ده او زه باور لرم چې که پښتانه نور هیڅ هم ونه کړي او یوازې خالي پښتو خپله کړي او خپل ټول ځاني او سرکاري کارونه په پښتو کړي، پښتو ولولي، پښتو ولیکي او پښتو ووایي، نو که د دوی کسل نه وي نو 80 برخې کارونه به یې په سمه طریقه وشي. هم به یې خپله وروري خشي او هم به د نورو خلکو د هیلې او جنجالونه وخیږي. د پلار تر مړینې وروسته یې ماما علي خان سرپرستي کوله. په 1919 کال کې د ګلستان په ښوونځي کې شامل کړی شو. لا په تنکۍ ځوانۍ کې و د خوارو او بېوزلو خلکو چوپړ ته یې اوږه ورکړه. په 4 ټولګي کې په ټول ولایت کې په لومړي نمبر راغی. تنخوا ورته وټاکلی شوه. خان شهید به دغه تنخوا چې 12 کلدارې وي خپل مشر استاد ته ورکولې چې هغه یې په اړو او غریبو زده کوونکو ولګوي. خان شهید د قامولۍ مینه له دیني مینې سره شریکه ګڼله او دغه شان یې د ټولو مسلمانانو سره مینه او خواخوږي لرله. په افغانستان کې پښتنه او اسلامي ټولنه د خپل ژوند مراد بله. کله چې انګریزانو دریم ځل پر افغانستان یرغل وکړ نو د کوزي پښتونخوا محکوم ولس د فرنګي پر وړاندې راپاڅېد، جهاد یې وکړ او یو څه بریاوې ترلاسه کړې. خو د روغ تنظیم د نشوالي له کبله یې ونه شو ساتلی. آزاد او خپلواک نشول. دغې جګړې د خان په ژوند ډېر ژور اغېز پرېښود. خان شهید په خپله وایي که زه هم ډېر کم وم خو دغه جنګ زما پر ژوند ډېر برید وکړي. کوم ژوند او شور چې د دې غاړې په ټولو پښتنو کې پیدا نه شو هغه د پټې شی نه و. خان شهید لا په 8م ټولګي کې و چې پر جرګۍ یو ژوره او هر اړخیزه او په زړه پورې لیکنه وکړه. د لیکنې په لړ کې د جرګې د ښو او بدو ښه څېړنه کړې وه. د خپلو خلکو او ولس لوږې، ناروغۍ، بې تعلیمۍ او دغه ډول ستونزې په ګوته کړې وې چې ده په خپل چاپېریال کې هره ورځ لیدې. خان شهید وایي د هغې ورځې نه مې د جرګې لټون پیل کړ، ښه مې ځان پرې پوهه کړ، ښېګڼې او رانۍ مې زده کړې. د پخوانۍ پښتني جرګې او انګریزي جرګې بیلتون را څرګند شو او دغه راز د انګریز د سرکاري نظام په ډیرو ورانو وپوهېدم او دې ته ورسېدم چې زموږ د هیواد او پښتون قام د ټولو ورانو او خوارولو سرچینه دغه انګریز سرکار دی. په خوښه او ناخوښه د انګریز سرکار لار چلوي او دا قام به ورځ تر ورځ نور هم خوارېږي او رانېږي او په هیڅ توګه سمېدی نشي تر څو چې د انګریز د پاچاهۍ ونه وځي. خان شهید زیاتوي ښېګڼې او خپل ولس ته خدمت کول د سرکار او حکومت دنده وي. چې سرکار خپل او خواخوږی وي نو هله ولس ته کار کیدی شي او چې سرکار پردی او بیګانه وي نو د قام وده خو پرېږده چې د یوې نه بلې ورځې ته لویږي او ټیټیږي. همدغه لټون د نورو شیانو سره د
قامي ژوند موخه او پیلامه ده. که په رښتیا سره د خان شهید دغه پخو ژورو اندونو او اندېښنو ته پام وکړو نو په دومره تنکۍ ځوانۍ کې د خپل ولس په درد او ورپېښو ستونزو ډېره موده پخوا سر خلاص شوی و چې تر ننه ورسره پښتون قام لاس او ګرېوان دی. دا څو وروستۍ لسیزې چې په بر او کوس پښتون قام څه تېر شوي او لا روان دي، خان شهید ورته په هغه وخت کې ګوته نیولې. د دغه ستونزو اصلي عاملین او د پښتون قام د یووالي، پرمختګ او خپلواکۍ بې شرمه او همیشني دښمنان یې رسوا او په نښه کړي. په 1940 کال کې لاس سوداګرۍ ته واچو، سند او پنجاب ته د میوې په تجارت پیل وکړ. په دغه مهال یې انګریزي ژبه نور هم ښه زده کړه. د وخت د عالمانو کتابونه یې ولوستل. دی په خپله وایي ایله د لوستو او پوهنې په خوند پوه شوم. په دغه وخت کې د قرآن کریم ژوره مطالعه وکړه او د هغه چا پر وړاندې پراخې هلې ځلې شروع کړي لکه پیران، توهم پرستان، چا چې سپېڅلی دین د ځان په ګټه استعمالوه. د خان شهید پښتون احساس لا نور هم راوپارېد کله چې په 1928 کال کې غازي امان الله خان د چمن او کویټې په لار د هند او اروپا په دوره تلو. نو دغه سیمو په زرګونه پښتانه یې هرکلي ته ورغلي وو. د غازي امان الله خان ښه چلند د پښتنو سره په خان شهید ژور اثر وکړ. دی وایي د غازي امان الله خان مینې او سړیتوب په پښتنو ډېر برید کړی و. په میاشتو میاشتو به دغه خبرې کېدې او لا تر اوسه یې هم خلک په خوند یادوي. په دغه ورځ دوو پیښو پر خان شهید بېساری اغېز وکړ چې دغه پر رغولو او لار ټاکلو کې ډېر لاس دی. هغه دا چې د هر چا به ورته پام نشي. هغه داسې چې یو انګریز پوځي غازي امان الله خان ته سلامي ورکوله. د هغه بوټونه په خټو ناولي وو. نو کله چې باچا راورسېد نو هندکیانو په ټوټو یا تیکو سره د انګریز پوځي بوټونه ورپاکړل. په ښکاره دې معمولي پیښې خان شهید ولړزاوه. دی په خپله وایي ما چې دا ولیدل ډېره مې خواش نه سوله او دلته ناست دې چورت واخیستم چې دا ولې موږ پښتانه او هندوان دومره سپک یو. په کار خو دا و چې نن د پښتنو دې پښتون باچا ته پښتنو پوځیانو سلامي ورکولې او که نه وې نو هندو خو وایي دا څه دي چې سلامي د انګریزان ورکوي او هندکیان ولاړ دي د هغوی بوټونه پاکوي. دا ټول زموږ او د هند د مریتوب پای دی. په دې چورت کې دومره ورک کوم چې نه به د توپونو ډزو ته پام او نه هغه زرګونه خلکو ته چې په دې کې ټول ولاړ سو. نو هله زه په دې پوه سوم چې باچا راورسېد. ورپسې پیښه داسې وه چې کله باچا تر سلامۍ وروسته د خلکو لور ته راغی او ودرېد، له خلکو یې تپوس وکړ چې تاسې پښتانه یاست، په پښتو پوهېږئ؟ څه یې غوښتل چې ووایي خو خلکو ځان ته نارې کولې. نو پاچا د اور ګاډي تمځای ته روان شو. خان شهید وایي د خلکو دې بې سرشتې کار او خواله مې ډېره خوا بده سوله. زړه مې غوښت چې په کار خو دا و چې زموږ د ټولو لخوا یوه سړي ورته هرکلی ویلی وای او په یوه اواز مو څو نارې کړې وای. که څه هم تر دغه وخته ما نه په څه ډله یا ګوند کې کار کړی و، نه مې د بل چا قامي ډله یا تنظیم لیدلی و. خو یاد مې دي چې هغه درسته ورځ او څو ورځې نورې مې زړه ډېر بد و او دغه شرط را سره و چې زموږ دا بده ورځ به څنګه او کله بدلیږي. زما په نظر احساس، هوښیارتیا، شعور د ښو او بدو پرتله نه په ډېر سبق او نه په ډېر عمر پورې اړه لري، بلکې د الله جل جلاله د لوري یوه لورینه او پیرزوینه وي چې په خان شهید هم دغه لورینه او پیرزوینه شوې وه. که د خان شهید په څېر په قام مینو او ویښو زلمو اړیکه او یوه کړۍ په هغه وخت کې لر او برو پښتنو ترمنځ په رښتینې معنا منځته راغلي وای نو د نن ورځې بدبختۍ ته به مو کلونه پخوا جواب ویلی وای. خان شهید د لومړي ځل لپاره په 22 کلنۍ کې بندي شو. کله چې په افغانستان کې غازي امان الله خان او ملګرو یې د وخت سره د خپلې ټولنې د مخ پر وړاندې تګ لپاره هلې ځلې پیل کړي نو انګریزانو ته ویره پیدا شوه چې دغه هلې ځلې به په سیمه او ځانګړې توګه د محکومو افغانانو پر ژوند هر اړخیز اثر وکړي. نو د نننیو او بهرنیو خلکو او وسیلو په ذریعه یې د امان الله خان د حکومت په ختمولو او پرځولو پسې ملا وتړله. کله چې په 1929 میلادي کال کې امان الله خان کندهار ته لاړ، د کوزې پښتونخوا ډېر پښتانه دې ته حاضر وو چې د ده په لښکرو کې ورشامل شي، خو پیرانو او ملایانو د دې کار ډېر مخالفت وکړ او ماړه خلک هم د فرنګي سره څنګ په څنګ ودرېدل. د کویټې او پیښین څخه یو څو تنه د غازي امان الله خان په بلاتړ ولاړل چې خان شهید هم له هر چا په پټه یوازې ځان تیار کړی وو. ټوپک، کارتوس او پیسې له ځان سره اخیستې وې. اسې زینکاوه چې یوه تربور یې ترې پوښتنه وکړه، خان ورته حال ووایه. هغه هم له خان شهید وغوښته چې دی هم له ځانه سره مل کړي او لږ وار ورته وکړي او یو ځای سره ولاړ شي. په دغه حال کې د کلي خلک خبر شول. د کلي خلکو یې هم ملاتړ او ملګرتیا وکړه. دوی زنډ شو نو سرکاري خلک پرې خبر شو. دوی یې د 14 ملګرو سره نظربند کړل چې کله د غازي امان الله خان لښکرې بیرته کابل ته روانې شوې او امان الله خان له هېواده ووت نو دوی او ملګري یې راخوشي شو. کله چې امان الله خان له خپل وطنه د تل
لپاره وته نو د سپرلۍ ګاډۍ د ګلستان په تمځای ودرېد. ډیر خلک ورغلي ول. دغه ټول په هغه راټول شو، نارې وهلې، خو هغه ورته هیڅ غږ ونه کړ او ورته ونه درېده. خان شهید په دې هکله وایي غازي امان الله خان دا جوش او بېوسي تر پایه کتله، خو په خوله یې هیڅ نه دي ویلي. په زړه کې خو ګوره چې ارمان کاوه او که به یې ویل چې د نامرده قام سره همدغه وړ دي چې پر وخت ځان نه خبروي او پوهوي او بیا لکه د ښځو ژاړي. خان شهید مشر ورور عبدالسلام خان اڅکزی، ایوب خان اڅکزی او څو نورو ملګرو یې د آزاد افغانستان په دې بحران د محکومې افغاني ټولنې د انګریزي ښکېلاک، غلامۍ، د سیاسي ګوند یا تنظیم نشتوالي، د سیاسي نظریې او سیاسي او تنظیمي تجربې پر بنسټ په 1929 میلادي کال کې د محکوم پښتون د یووالي، ملي خپلواک او ولسواکۍ په لار کې عملي ګام پورته کړ او په همدغه کال یې په لاهور کې د ګردي میز په کنفرانس کې چې د هند د کانګرس او نورو ګڼو ګوندونو کلنۍ غونډې کې دې ګډون وکړ. په دې کې خان د ځان او هیواد لپاره ډیره رڼا وموندله. له بیرته راګرځېدو سره یې په سوچ، اند او عمل کې ژور بدلون راغی او په عملي توګه یې په 1913 میلادي کال کې د خپلو ملګرو په خوښه او مرسته د قام او وطن خدمت ته ملا وتړله. په یوه غونډه کې له وینا وروسته خان عبدالسمان خان او ایوب خان د انګریز تابع جرګې 2 کاله بندیان او د مچ جیل ته ولېږل. د جیل نه د راخلاصېدو وروسته سمدستي هند ته لاړل او د ګردي میز په کنفرانس کې بیا ګډون وکړ او هڅه یې وکړه چې دغه سیمې ټول سیاسي مشران او ګوندونه د پښتنو له حال څخه خبر کړي چې د سولې، خودمختارۍ او نورو سیاسي اصلاحات غوره ټکي وو. په دغه لړ کې د ګاندي سره لیدنه او پیژندنه وشوه. 15 ورځې ورسره میلمه پاتې شو او د لومړي ځل لپاره یې په لیکلې توګه د ګاندیجي په مشوره د صوبې د مسایلو او د حل د لارو چارو په اړه یو لیک چې 9 پاڼې و ترتیب کړ چې د ګاندي د سکرټر پیاریلال لخوا په انګریزي ژبه ترجمه شو. خان شهید چې به هر سیاسي مشر لیدو نو دغه لیک به ورته ورکولو. خان شهید لا په هند کې و چې فخر افغان باچا خان هم هلته ورغی چې دغلته د دوی دواړو پښتنو قامخوخو مشرانو په لومړي ځل سره ولیدل او ډېرې شپې شریکې تېرې کړې. په همدغه مهال د مشرقي او جنوبي پښتونخوا قامي غورځنګ د ګډ کار لپاره لاسونه سره ورکړل. د دغه سفر تر راګرځېدو وروسته خان شهید او ملګرو یې د یو قامي ګوند جوړېدو په تکل کې شول چې د بلوڅو د مشر یوسف علي خان مګسي لخوا یې یوې غونډې ته چې په ملتان کې جوړېدله وبلل شو. خان شهید په څه وجه ګډون پکې ونه کړی شو، خو خپل نظر او سوچ یې د یو لیک په ذریعه ورته وړاندې کړ چې د پښتنو او بلوڅو د ګډ غورځنګ چې د دواړو قامونو د علایقو او ګټو استازیتوب وکړي جوړول اړین وبلل. نو هغه و چې په 1922 میلادي کال کې د ډسمبر په 20 نیټه پر جیکب آباد کې د پښتنو او بلوڅو ګډه جرګه د خان شهید په مشرۍ جوړه شوه او دغه راز د پښتنو او بلوڅو لومړی قامي غونډه د بلوچستان د صوبې نه بهر د نورو په ګډون وشوه. په دغه غونډه کې ډېرې اړینې او پرځای پریکړې د دواړو قومونو په حق کې وشوې چې د عبدالرحیم خان حساس اڅکزي دغه وړاندیش چې په بلوچستان کې به ښوونه او روزنه په پښتو وي د یادولو او د قدر وړ ده. د دغې غونډې مشریزه وینا هم د خان شهید وه. دی په خپله وایي چې دغه زما لومړنۍ وینا وه چې د ګڼو خلکو پر وړاندې مې وکړه. په دې طریقه د پښتنو او بلوڅو د قامي خپلواکۍ ډلې سره یو ځای شوې. په دغه لړ کې په 1933 کال کې هند ته ولاړ او په هغه کنفرانس کې ګډون وکړ چې د ورځپاڼو څخه د بندیز لرې کولو لپاره هلې ځلې کولې. په 1934 کال کې بیرته وطن ته راستون شو او په کویټه کې ونیول شو. 3 کاله سزا ورکړل شو او د مچ جیل ته ولېږل شو. دا ځل د ډیرو کړاوونو سره مخ شو. د خان شهید عزم او اراده لا پخه شوه. په جیل کې مطالعې ته ملا وتړله او انګریزي ژبه یې نور هم ښه زده کړه. په 1914 کال کې په جنوبي پښتونخوا کې د اخبارونو او مطبوعاتو قانون د دوی په هلو ځلو په نتیجه کې جوړ شو. خان شهید چې له بنده راخلاص شو ملګري راغونډ کړل، چندۍ او د استقلال په نوم د اخبار د رایستلو هڅه یې پیل کړه چې په پښتو او اردو ژبو یې خپرونې کولې او مشري خان شهید په خپله کوله. په 1938 کال کې د خپلو ملګرو په ملتیا او هلو ځلو د لومړي ځل لپاره د انجمن وطن په نوم د پښتنو او بلوڅو د قامي خپلواکۍ او ولسواکۍ او پرمختیا یې د سر ټکیو یو ګوند جوړ کړ چې خان شهید یې لومړی مشر و. د انجمن وطن ګوند په بلنه فخر افغان باچا خان بلوچستان ته راوبلل شو. د خان شهید په ملګرتیا یې ګڼې او درنې بې شمېره غونډې وکړې. په 1939 کال کې چې کله نړیواله جګړه ونښته نو د انګریزانو سره د نه مرستې په بنسټ په 1940
میلادي کال کې خان شهید او ملګری بندیان شول. خان شهید د خپل قام او وطن د خدمت په لار کې رنگ رنگ کړهونه او ربړې ګاللې. د پاکستان د جوړېدو نه وروسته په 1943 کال کې په سلګونو پښتانه شهیدان او مشران یې لکه باچا خان شهید او دغه ګڼ شمېر نور مشران د زندان تورو کوټو ته واچول شول. په دې ټوله موده کې خان شهید د بندیخانې نه د مشرقي او جنوبي پښتونخوا د یو کولو د خپلواکه پښتون ولایت چې تعلیمي او کاروباري ژبه به پښتو وي د یوې پرمختللې پښتنې ټولنې د جوړولو هڅې کولې چې کله په 1954 کال کې د بند راخلاص شو نو سم د واري د ورور پښتون په نوم د سیاسي ګوند بنسټ کېښود. د یووالي د هلو ځلو او د ورور پښتون د منظم کولو لپاره یې کار پیل کړ چې د همدغه کال په جولای کې خان شهید بیا جیل ته ولېږل شو. په 15 د اکتوبر 1955 خان شهید په خپل یو بیان کې چې د لاهور په ستره محکمه کې لوستلې د پښتنو د خپلواکۍ قامي ازادۍ او ټولو حق او حقوقو په کلکه غوښتنه کړې ده. خان شهید د پښتونستان په حق لیکي زه دا یادول مناسب ګڼم چې د هغو پښتنو څوک چې انګریزانو په مختلفو نومونو د آئینی تقسیم په ذریعه جلا کړي دي یو جلا وحدت جوړول او هلته د پښتونستان نوم ورکول همیش زما د ژوند برخه اوسېدلې ده او دا جدوجهد زما له ژوند څخه نه دی جلا شوی او نه به جلا شي. خان شهید د زمانی ترقی او پرمختیا لپاره مورنۍ ژبه او په مورنۍ ژبه زده کړې اغیزمنې او مهمه بولي. په 1955 کال کې چې کله ایوب خان د پوځي حکومت په سر کې واک ته ورسید خان شهید یې بیا د 14 کال لپاره جیل ته ولېږو خو ګوند یې له خپلو هلو ځلو څخه لاس وانخیست. په 1989 کال کې له جیل څخه راخلاص شو او خپلو سیاسي هلو ځلو ته یې دوام ورکړ. خان شهید په ادبي بهیر کې هم لکه د پښتنو د ملي مشرانو او باباګانو په لار تللی او ډېر ادبي خدمتونه یې کړي دي. د امام غزالي کیمیای سعادت یې له عربي ګلستان سعدي له فارسي د چارلز ډایس مشهور کتاب له اردو څخه پښتو ته ژباړلی. ګڼ شمېر فارسي او اردو شعرونه یې په منظوم ډول پښتو ته په روانۍ راړولي. د بیلګې په توګه د علامه اقبال دغه شعر لب پہ آتی ہے دعا بن کی تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری په دې ډول راړولې. نن مې خولې له دراغلي د وړوکی زړګي څله نن مې خولې له دراغلي د وړوکی زړګي څله خدای داسې ژوندون راکړي لکه وي چې شمع بله. دغه راز خان شهید هغه سیاسي مشر دی چې د پښتو سوچه او خالص توري د صمد اللغات په نامه سره راټول کړي دي او د خپلو تیرو مشرانو لکه حسن میمندي پیر روخان او خوشحال خان په شانې پښتو لیکدود ته ځانګړي ټکي ورکړي دي. د خان شهید او نور مشرانو د مبارزو په وخت کې په افغانستان کې واک د تش په نامه نژادي پښتنو سره وو. د هیواد په دننه لر او بر او سیمهیزه او نړیواله کچه د افغانستان د وخت حکومت د خپل قام او ولس د یووالي د خپل خاورې چې په زور او زیاتی تر بیل شوی و په هیڅ بڼه او له هیڅ غوښتنه نه کړي او له بلې خوا زما په نظر دغه تش په نامه واکدارانو په لر او بر پښتون قام له هر پردي څخه زیات ظلم او ناروا وکړي چې پایلې دغه د نن روان حالات دي او له بلې خوا که دغه سیاسي جریانونو ته ځیر شو او پام وکړو نو په کوزه خوا کې هم ستونزې وي خو پښتنو خپل خپلواکي او ازادي تل پاکستان هند او انګریز څخه غوښتي او د داسې یوې عملي نظریې لپاره هلې ځلې نه دي شوي چې د دواړو خواو پښتنو پکې په شریکه برخه لرلې وي. د پښتنو مسله صرف یو سیاسي لوبه ګرځېدلې وه چې پښتون ولس یې په شعوري توګه لرې او بې خبره ترې ساتلی دی. که دغسې نه وای نو پښتني قامي ارزښتونو ته باید مراجعه شوي وای. نور خپل خبرې نه اوږدوم. د همیش خلیل په یو څو بندونو باندې چې خان شهید ته ډالۍ کړي خپل لیکنې ته پای ورکوم. فخر افغان او افغانستان همیش خلیل وای د هیواد په تورو غرونو ځلان لمر یې د هیواد په تورو غرونو ځلان لمر یې تورې شپې د غلامۍ له سپین سهرې چې د بند په تورو شپو کې منزل ویني د پښتو د سترګو نور یې هم نظر یې په وطن کې عاشورا د غلامۍ له په اسمان ختلې میاشت ته د اختر یې هنګامو ته د الوتو طوفانونو د خوشحال په څېر مغلو ته خیبر یې د وطن په ننګو نام چې سربازي کړي هغه توره په لاس کفن په سر یې د وطن د میخانې هغه ساقي یې چې د جام په ځای پښتونو ته کوثر یې چې د تا سره جنګیږي خاورې سر شي که کرۍ له د غلیم څنګ او ډبر یې باچا خان او تجوسي د قام ولی له هغه مټې د پښتو ته یې وزر یې. پاملرنې ډېره مننه.